یعنی توس دې ته اجرات هم پکې د الیکشن ته د ودرېدو اجازه شته شته که نه؟ هغه څو وروټونه یې اخېستي وو ابټاباد والا دلته مال هم راغلی و ابټاباد والا اجرا ما ته وی چې زه ستا ډېره شکریا ادا کوم تا زما ډېر دغه کړی دی تاریخ ما ویلي یو ځل تقریر کې مال دعا وکړي چې د ابټاباد د اجرا خدای پاس کړي نو دلته بیا راغی دوه ورسره سیکرټریانو نو ما ته چې زه ستا شکریې ته راغلی یم چې تا زما ډېر تعریف کړی چېرته کیسټ بیا اورېدلی وم اجرات هم پکې د ودرېدو اجازه شته تاسو وایئ چې د کوم ملک ممبران په پیسو خرڅېږي لعنت دې په هغه ملک کې او لعنت دې په هغه قوم وي او لعنت دې په هغه پارلیمنت په هغه قوم دې لعنتي چې دې نه پس به هغه سړی بیا په هدیره کې هم پرېږدئ او جنازه به هم کوئ او جنازې څه دي دې مولیانو له ته قرآن ورکا یو کابل مولا د یو اجرا جنازه کړې وه هلکه دا مالداري ولې کړي ویل مولوي صاحب خدای ته وګوره چېرته جلسه کې ونه وی ما جنازه نه ده کړې خو پیسې پکې ډېرې وې مال یو منبوس او پاروا د دې دوس الله اکبر دغسې جنازه مې کړې ده جنازې منازې نشته نه جنازې شته او نه نکاحونه شته دی خو وګورئ دا نکاح خپل وګورئ لږ تاسو چې د چا چادر کې تړلې شوي دي نکاح به داسې تړې په لوډ سپیکر به ووایې چې دا پلانی د پلانی لور په نکاح صحیح شرعي محمدي سره تا دې پلانی الګ چې د پلانی زوی دی ورکړې واه ور دې کړه هغه هلک هم وایي وای په ایمان ده څنګه کنه هغه ستاني تا کوي همداسې وکنه غرق یې غرق مولا ورته په غوږ کې هغه هلک وایي تاسو ټول د بچي یئ نو په دغم جنازې دي او دغم نکاحونه دي پرون نه ولري سړی تاسو کوه ګیره سره کله کې په شیشه کې وګوري وی چې زه خو ډېر خسته شوم نو وی چې خلک وی چې نکاح په مات شو مالا نکاح تاسو لا شوه کله چې مات شو تاسو نکاح شته نه مات بچ نکاح خو وینو یعنی ماتول د نکاح خو سبقت د نکاح والی نکاح شته نه مات شو دا تاسو نکاحونه دي دا تاسو جنازې دي چې څنګه یې دغسې مونږ هم در سره خدای جوړ کړي دغسې در سره ملک هم خدای جوړ کړی عزیزانو هوش وکئ سوچ وکئ سړی او نه سړی وپېژنئ د ښه او د بد تمیز وپېژنئ چې دا په حقه دی او دا په ناحقه دی دی ټیک وي او دا غلط وي دا خو شعر ناپرسان دی نو پاکستان باندې دویمه نامه کې دی شعر ناپرسان کچاووالی او کڅوک دیووال پښتنې والا نشته بالکل دی پښتنې والا والله که دی نه څوک تپوس نه دی څوک رپورټ علي که عدالت ته لاړ شم او سپېره غوندې ولاړ وې که نه مړه کور دی د هغه پلاره مران دی ورپسې سره سترګه دی وه دولت دی بنگله دی وه او لیډرګۍ دی مزې کوه پرانا ورځ پردی ښځه باندې سور شه قسم په خدای قدر نه څوک پوښتنه وکړي او چې سره سترګه او بنگله او دولت دی نه په وخت ځان له قبر کنه خو تاسو دا قبرونه به چې ځان له خوار او غریبان کنئ دا خدای پیژندلی یئ تاسو روان ټول عمر دغه ارامي قوم پسې دا سرو سترګو والا چې دي دا ستاسو مشران دي دا ستاسو لیډران دي دا ستاسو حکمرانان دي نو چې څنګه یئ الله در باندې هغسې نظام راوستی که چاله عدالت سزا ورکړه په هغه عذاب د عدالت په شکل کې نازل شو که چاله پولیس سزا ورکړه په هغه عذاب د پولیس په شکل کې نازل شو
کچاله بل چا سزا ورکړه په هغه عذاب د بل چا په شکل کې نازل شو. نو عزیزانو نن د پاکستان غوندې خدای را نیولې قوم بل چرته نشته. هره ورځ مړی دی او مړی دی، مړی دی او مړی، دومره دلته هلاک، دومره دلته هلاک، دومره دلته هلاک، دومره دلته هلاک، بغیر د هلاک نه بل ټکی نشته. او په ملک بل څه به اورې نه سوا د هلاک. نو د خپل هلاکت انتظارم کوئ چې مونږ او تاسو به کله هلاکی. نو آخرت لم څه جوړ کړي نه دي، هلته به هم هلاک یو او دنیا نه به هم که خیري هلاک شو. نو زما عزیزانو قرآن کریم د خدای همغه محفوظ کلام دی چې کومې مونږ ته رالیږلی دا هم شاته غورځولی دی، دې له نږدې نه راځو، په دې عمل نه عمل که تاسو وایي مونږ خو پې کوو مونځ اودس کوو، مونځ اودس پې زمونږ کپرې اوچیتي هلته کې چېرته ګوټو بني. څومره ارامیتوب چې په مونځګزارو کې دی دومره په دې ارامیانو کې نشته. تاسو پوه شوئ په خبره باندې؟ مونځونه توبې او بس په یو هندوې باندې یو سړي چونډی ولګول، داسې چې چونډی ولګوله منډې کې په جومات کې په مانځه ودرېد. هنده ولاړه د پولیس یو سپی ولاړو، ویلو جوانا مرگ نے منو چھیڑے منو چونڈی ماری سے. اسپئی ورته لو ته نماز پڑھ دے ویلے بڑا بڑا ہمی ایک ہم بھی کر دے وہ بھی کر دے. په خزو چونډایم لګي او منځنم کوي، بربند خزم ځان سره ګرځي او منځنم کوي، لونه په کالجونو کې سبق هم وي او منځنم کوي. تاسو به شئ په خبره. نو موږ د داسې د باګړو د لګانو سره شپې دي او په داسې کې اوسېږو. نو خدای را نیولی ان شاء الله خلاصېږي بنا. بسړی او سړی له چې څه لاس کې ورشي دا د اوس قوم صحیح کړی دی. بیګا مې د دې سیاست لفظ ترجمه کته، سیاست دا به درته بل وخت کې چرته و چې دا سیاست وایي څه شي ته، معنا یې څه ده. والله العظیم کدا لیډرانم پې پوهېږي. د دې پاکستان لیډرانو بغیر مولانا ته یو لیډر نه پوښتنه وکړه چې سیاست څه ماده ده، څه لغت دی او د سیاست لفظ څه ترجمه ده. دلته ډېر کیني داسې ده ګډې رونه، مونږ خو سیاسي خلک یو، مونږ خو سیاسي خلک. د ځوانو اخبار چې والي هم د لیډرګۍ زوی شي هم سیاسي سړی. او رښتیا ده، رښتیا ده. په دې قوم کې وګوره دا سیاسي لیډران او دا اوس چې سیاسي ممبران جوړ کړي دي دا د کم قماش خلق، دا مونږ چې مشران کړي دي دا د کم قماش خلق. تاسو خیال لرئ؟ نو زه چې ورځ تېرېږي هغه مانه یو سړي تپوس کړی وی مولانا صاحب هغه ورځو کې دا د کشمیر جنګ و، وی ته د کشمیر غزا ته تللی مالنا؟ ویل ته څنګه مولای کې کشمیر غزا ته نه تللی؟ مال خو نه یم تللی. ویل نو ته څنګه مولای؟ مال ته تللی؟ ویل نه زه هم نه یم تللی. نو مال د اوس قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي؟ ویل نه، مال خو چې څنګه یې دغسې یو که نه، څنګه قوم دی دغسې لیډران دي، څنګه قوم دی دغسې مشران دي. خیالم راغی دي پوښتنه نشته. ایس پاکستان غوندې نن د ځمکې په سر شهر ناپرسان به پیدا نه کړي. د ځمکې په سر، د ځمکې په سر چې څومره ملکونه دي، څومره 50 دی او که 80 دی او کاره بلا چې د پاکستان غوندې بے پرسانه ملک به پکې پیدا نه کړي. بالکل بې پوښتنې څوک دې تپوس کولو والا نشته. یو سړی د ښار په دروازه کې ولاړ، جنازه به چې پرې راغله داسې کوتک ورسره و، غاب بیا شو چا یو سړی بیا وویل څه چل دی هلکه؟ ویل بیا کېدی 100 روپۍ. خلکو ویل ورکوئ، بس 100 روپۍ به ترې واخیستل. لکونه
روپے پیدا کړ. په د پاسه د بادشاہ د کور جنازه رااله، چې د بادشاہ د کور جنازه پر رااله چک وی والو سړی ولی دي ورکی دي 100 روپے. بادشاہ ول ورکی ورک جنازه لاړه خخش و خلک واپس روان دي. یو سړی په کې چرته عقلمن پیدا چې دا په بادشاہ یا د بادشاہ په دې مړي د دې سړي قرض چې دا پیسې ته غوښتي. خیر واپسای کې چراله ته غلي غونې پښتنه کوي ما کاکا په دې سړي د قرض په دې مړي یا په بادشاہ چې 1000 روپے دی واغست. ورته ویل ما خو په دې چل لکونه روپے پیدا کړی، دا خو شعر ناپرسان دی، دا ته په کې د کومه پښتنې کولو والا را پیدا شو، دا خو شعر ناپرسان دی. نو پاکستان باندې دویمه نامه کې دی شعر ناپرسان، کچاواله او کڅوک دیوال پښتنې والا نشته، محفل دی پښتنې والا. والله کدی نه څوک تپوس